خاطر حمایه دهاقین و مالدارها یک صندوق کمکی هم داریم، یک صندوق وجهی قرضدهی هم داریم. انجینر صاحب عبدالغفار رئیسش اینجا حضور داره. سال گذشته 1.3 میلیارد دهاقین در همین عرصه زراعت و مالداریش ما قرضه دادیم. قرضه هم دو شکلی هستند، یک مرابحه و یک مواکله و یک بغیر پایده و قسطوار، یک با پایده بسیار اندک با قسطوار. این سال حالی که در حال تطبیق است 2 میلیارد به مردم ارائه میکند، تقدیم میکند. و همچنان در بخش منابع طبیعی افغانستان، منابع طبیعی بسیار خوب زیبایی دارد، اما در امو 40 سال 45 سالی که در ملک ما مدیریت سالم نبوده، جنگ ها بوده، در این عرصه هم پیشرفت خود کردن نتانستیم، بلکه عقب آمدیم. جنگلات موجوده ما هم تخریب شده. در همین 3 سال مسئولین ما با محافظت کامل توانستند که جنگلات خود حفاظت بکنند، از قطع کردنش، از قاچاق شدنش. اونمو اشجار، اونمو درختای با قیمت ما که یک پوتش صدها دلار ارزش دارد امروز جهانی، از او جلوگیری کردن. درختهای ما الحمدلله در حالت سالم رشد شدن است. ما در حالت پیلندن، اضافه کردن، ترویج تطبیق اضافه جنگلات و منابع طبیعی در ملک هستیم. و روزی که ما در این وزارت رسیدیم تقریبا منابع طبیعی جنگلات ما از 3% به 2.5% آمده بود. حالا الحمدلله پس به 5% رسیدن. شب و روزه ما کار میکنیم که همون منابع طبیعی جنگلات خود افزون بکنیم و ساحات اراضی بیشتر، زیادتر ملک ما را تحت پوشش قرار بگیره، تا که هوای محیط زیست ملک ما هم خوب شود، تا که از فوایدش، از عوایدش، از منابع اقتصادیش هم استفاده سالم بکنیم. و همچنان در ارتباط مدیریت آب در 3 نقطه از ما اساسی مدیریت میخواهد. یک، مدیریت و ذخیره نگهداری آب موسومی آسمانی که در او توسط دیمها و چیکدمها و حوضها ذخیره می شود. و دوم، از ذخیره ها به سر مزرعه به طریق شفاف انتقال دادن. سوم، سر مزرعه به حسب ضرورت نوع زراعتی ما برش دادن. در هر 3 بخشش کار میکنیم. معین صاحب منابع طبیعی اینجا حضور دارن، شاید تفصیلات بیاناتی هم خواهد داشت. و همچنان در ارتباط اراضی افغانستانی که یکی از موضوع جنجال‌وارترین موضوع افغانستان است که اراضی افغانستان است. در امو 40-45 ساله چه جنجال های مشکلات هایی که آمدن سر زمین افغانستان آمدن. 4 طرفه دست اندازی شده، زمین های دولتی به شخصی، شخصی به دولتی خلط مل شده. ما داریم که 3 ساله سر این کار میکنیم. حتی این شب و روزا کار داریم که او سروی کادستری فیزیکی وقت داود خانم با عصری و با تکنولوژی با سیستم که امروز مورد قبول دنیا هست دمو بیاریم. شب و روز کار کرده هستیم. این چون که یکی از مهمترین بخش ما در افغانستان است، در بین همه وزارت ها، در بین همه امور، چون که همه کار ما سر زمین میشه. هیچ کس از زمین خلاصی ندارد. معدنیات از سر زمین است، ترانسپورت از سر زمین است، گشت گذار ما سر زمین است، کشت زراعت ما سر زمین است. ما در عرصه زمینی که یک چارچوب چوکات شفافی در دست نباشیم، اما اراضی جغرافیایی خود داخل یک خریطه معلوم و مشخص دقیق نیاریم، ما از این جنجال و مشکلات خلاص نمیشیم. بنابراین ما شب و روزه در این عرصه کار میکنیم که البته این زمانگیر خواهد بود. ما چند قدمی که پیش رفته میتونیم هم روان هستیم. این در وقت
داود خان 33% افغانستان سروی کادستری فیزیکی شده بود. ما در امود 2-3 سال تانستیم که ایرا با تا 37% برسانیم. البته 4% اراضی افغانستان که سروی کادستری عصری شدگی است، دیجیتالی شدگی است، این خطایی ندارن. با مو شکل می خواهیم که تمام اراضی افغانستان داخل یک سیستم سروی کادستری دیجیتالی بسازیم تا که ملت ما، مردم ما در ارتباط زمینش با هیچ نوع مشکلاتی مواجه نشوند. په دې یو کال کې موږ 3,000 میټریک ټنه اصلاح شوی تخم توزیع کړو چې تقریبا 6,000 خلکو ته ورکړل شوی دی او د دې سره 4,000 میټریک ټنه هغه سپینه او مسله توره سره بزګرانو ته ورکړل شوې ده او دارنګه په دې تقریبا په دا کې ووایو چې وخت په وخت باندې د دې نه علاوه مسله د سبزیجاتو تخمونه او نور تخمونه مسله د دهقانانو ته ورکړل شوي دي او دارنګه مسله د بدیل معیشت په بنیاد باندې موږ زعفران، پنبه، هنګه مسله ترویج کړې ده چې نن سبا هم الحمدلله بهترینه نتیجه یې ورکړې ده. تاسو وکتله چې په نړیواله سطحه باندې زموږ د زعفرانو هغه کیفیت او مسله هغه بهتري په نړیواله سطحه باندې مبارکي افغانستان ته ورکړل شوه. دا د زراعت وزارت د خپل مسله د سکتور سره د خپل دهقانانو سره په هماهنګي باندې کارونه دي چې مسله وړاندې کیږي او د افغانستان نام په دې باندې روشن کیږي. د کورنۍ اقتصاد پړاوتیا یا مسله دی په ټول هیواد کې هغه بنسټونه چې زموږ سره په دې کې همکاري کوي د کورنۍ او هغه بخشې د جوړولو نو موږ مسله هغه کڅوړې چې په دې کې زیاته مسله یا پیسې ده موږ مسله هغه کڅوړې وشلې دي او کورونو ته رسولې دي او دغه په 14 ولایتو مسله په 14 ولایتو کې د باغدارۍ په سلسله کې الحمدلله مسله بهترین مسله کارونه په مخ کې انجام شوي دي او د هرات په ولایت کې 1500 د زعفرانو کروندګرو ته 250 میټریک ټنه د زعفرانو پیاز کمیابي سرې او د کرنیزو توکو کڅوړې ویشل شوي دي. د کرنې د وزارت د غالو د دانو د ریاست لارې د هیواد په 14 ولایتو کې 1,50,000 کسانو ته روزانه او عام پوهاوی ورکړل شوی دی او 1.50 میلیونو په لاګښت باندې د کابل، لغمان او د میدان وردګو ولایتو کې شاوخوا 1,190 میټریک ټنه په ظرفیت 15 مسله سړو حقوقونه جوړې شوي دي او هغه رغول شوي دي او دغه مسله چې د هغه مرستندویو مسله بنسټو د پانګوالو د اشخاصو لخوا په زرګونو هکتاره ځمکه په بڼوالي بدله شوې ده. په تماما افغانستان کې زموږ د حاکینو زارعین و سردخانو ته ضرورت لري. هغه د بودیجه چې د دې و مشکلاتو ته جواب وایي هغو نه په لاس نه لرو، خو په بعضې ولایتو کې چې هغه سبزیجات ډیر لري په تیر کال کې 15 سردخانې جوړې شوي دي، سږ کال هم 2 سردخانې چونکې چې بودیجه مو 50 میلیونه ده هغه به وسي په هغه ولایتو کې چې هغه زراعت لري، میوجات لري، سردخانو ته اشد ضرورت لري هغه به هم وسي. کوشش کوو چې د مؤسساتو د طریقه څخه موږ د خپلو د حاکینو زارعینو و ضرورت ته مثبت جواب ووایو
راغلو منابع طبیعي ته. منابع طبیعي په خپل ځای کې خپل ریاستونه لري. منابع طبیعي چې په هغو کې یو ریاست د جنګلاتو دی. جنګلات هغه ملي شتمني ده د افغانستان چې هغه په تغییر اقلیم کې موږ تاسو ته معلومه ده چې زیاته ونډه لري. افغانستان په شمال کې 12 ولایات د جنګلاتو لري چې هغه الحمدلله ټوله مثمر دي، او په 8 ولایاتو کې د مشرقي موږ جنګلات لرو چې هغه مختلف دي، مثمر او غیر مثمر لرو. جمع 20 ولایات کیږي. په نورو ولایاتو کې هم جنګلات لرو خو هغه کم دي. دا 20 ولایات چې دي مثمر او غیر مثمر موږ پوره جنګلات لرو. په تیرو لسیزو کې یو بېرحمانه عمل سوی دی موږ ستاسو د جنګلاتو سره چې په دې بخش کې د زراعت وزارت شنه کیسه منظوره کړې ده په تعداد د 1000 کسانو. هغه په خپل تپ و تلاش روان دي چې قطع د جنګلاتو را نشي نوره مخنیوی وکړي د قطع د جنګلاتو. دغه رقم زموږ د دفاع وزارت، داخلي وزارت او استخباراتو سره په ګډه کار کوو. دغه رقم د سیمې د خلکو سره په انجمنونه جوړوو، عامه پوهاوی ورکوو چې نور دا جنګلات ونه وهل سي. دا د افغانستان په ښکلا کې او په تغییر اقلیم کې یو مثبت رول لري. د کابل ولایت په دریو ښارګوټو کې څه باندې 10,000 هغه کورونه چې پر غصب شوي مځکو جوړ شوي دي او برته راګرځول شوي دي. د یادو کورونو د اجارې تعرفې دغه لړۍ روانه ده. په کابل ولایت کې د 4 عمومي ښارګوټي دي، دا غصب شوي دي، د غاصبینو د لاسه استرداد شوي دي. په بانکي زمین کې د ولایت په اراضي کې مو هم ثبت کړي دي او په عمومي اراضي کې مو هم ثبت کړي دي. د هغه څه وروسته بیا مو تعرفې ورکړي دي. د اجارې طریقه روانه ده. د اجارې او پانګې اچونې په برخه کې موږ 2 ریاست لرو. یو عمومي د اجاره دهي ریاست موږ لرو. عمومي اجاره دهي ریاست چې دی په تیر کال کې تقریبا 600 میلیونه افغانۍ تثبیت کړي دي. هغه په 2 برخې دي. یو برخه یې د دغه انتنانو تثبیت او تشخیص دی چې په هغه کې تقریبا دغه جملې څخه 240 میلیونه افغانۍ مخابراتي انتنونه د اجارې له لارې تثبیت شوي دي، او تقریبا د افغانستان اسلامي امارت خزانه عواید راټول شوي دي، او 220 میلیونه افغانۍ د مځکو د اجارې ورکولو سره دا بانک ته تسلیم شوي دي، او 4312 جریبه خالصه امارتي مځکه د استرداد شویو مځکو او یا د تمدید د اجارې چې 2 اجارې موږ ته اوس ایله دي. هغه دغه اجاره ده چې یو د استرداد شویو مځکې دي چې د محکمې اختصاصي محکمه حکم وکړي، موږ ته دوسیه او فیصله راکړي، موږ بیا په بانکي زمین کې ثبتوو. دغه مځکې اجاره موږ ته ایله ده. او بله اجاره د تمدید هغه دا دی چې موږ قرارداد کړی دی د 15 کاله دپاره، 15 کاله یې پوره شوي دي او د 1 کال دپاره بیا موږ تمدید ورکوو. دا تقریبا دغه 1412 جریبه خالصه مځکه دا مو هم د اجارې ته په اجاره ورکړې ده او اجاره مو بانک ته تحویل کړې ده.